ابي لهب ورته وای او قافلې والاو زما بچی باندې بخیل کوي زه بوډایم کمزورم او په دې باندې بخیل کوي. ګوره الله پاک په ابي لهب د بیمارۍ نه وړاندې خدای دا غم راوستلو پلار په بچی ډېر خفه کېږي نو الله په بچي اوس دردی چې تا زما محبوب دردولی اوس په دې دردوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خیرا کړې وه. ابي لهب زوی روان کړی چې کله یو ځای ته ورسېدل کنز العمال لیکلي وایي دې ځای کې دوی چې پړاو واچولو یو راهب راغی عیسوي عالم دی د انجیل هغه راغی ورته وایي ای د قریشو سرداره تا خو قافله په داسې ځای کې واچوله دلته زمري دي شرمخان دي. مرګرو ته ویلي ای مرګرو راځي چې قافله د دې ځای نه اوچته کړو. وړاندې بلان شو قافله روانه کړله یو ځای ته ورسېدل هلته پړاو واچولو. ابي لهب ورته وایي ای زما د قوم نوجوانانو ټول سامانونه را جمع کوي زما بچی ور باندې عتیبه برسم لوي چار چاپیره تینه درې حلقې جوړې کوي زما د بچی نه د انسانانو قلاطاو کوي زما بچی درنا څه شی ونه خوري. ابي لهب خپل تدبیر وکړلو رب العالمین ته یو زمري سوال کړو یا رب العالمین سرداری کونین یو سفر کې لیدلو شام ته نبی علیہ السلام روانو هغه دور او زمانه وا چې د دې زمري عمر وړوکو دا هغه وخت کې لږ پیدا شوی دی په هغه دوران کې خپل مور پسې روانو ناګهانه حضور علیہ السلام راغلو 12 کال عمر یا 14 کال عمر نبی علیہ السلام پلار تیر شوی دیز مری مور او د دیز مری نور زمریان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې ودرېدلیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خوشبوئی راغلی وه. زمری انسانان خوري لیکن د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه زمرو دیدار کولو زمرو لیدل کول دا زمره د دعا کړی و چې یا رب العالمین خدای ما باندې د حضور علیہ السلام دشمن راواړه. آغا زمری دعا اللہ قبول کړي وا کله چې د ابي لهب قافلې پړاو واچولو دغه زمری د غار نه راووتلو را روان دی یو خوا بل خوا ګوري ډارک راغی چار چاپیره خلق پراته دي دی په منډه راغی یو سړي سپېږمۍ بین کړلې داغې نه لاړو بل کس باندې واوښتلو داغې سپېږمۍ بین کړلې داغې نه باد په بل باندې واوښتلو داغې پوزه بین کړله ټولو باندې وګرځېدله او هغه زمری ډارک د عتیبه سپېږمو ته لاړلو عتیبه یې د مرۍ نه نیولی دی عتیبه چغې وایي تباه شومه هلاک شومه تباه شوما هلاک شوما. ابي لهب ورته وایي ای بچوړیا خوب دې چغې مه وهه ورته وایي ای بابا جانا زمري نیولی ما پلار چې ولیدل زمری ورته یو ټک داسې ورکوي بل ټک ورته داسې ورکوي زمری په یو خوا بل خوا باندې وغورځولو خلق پراته دي خلق را پاسېدل ټول خلق انسانان یو خوا بل خوا منډې وی زمری چې دا مردار کړلو زمری ته نه روان دی. ابي لهب ته خلق رالل ورته وی ای سردار د قریشو ای سردار د قریشو څه معامله در سره وکړو ورته وی هېڅ خبره نه ده دا ازار د جناب محمد رسول الله دی وی د ازار نه چا بازار موندلی نه دی. رحمان بابا وی چې پچا کې د غضب لنده ورخخه خطا ندرمی گزار د درویشانو رحمتا للعالمین ازار کړی دی رستو خلق رالل ورته وی د شامنا عتیبه مړ را روان دی. سردار کونین مبارک فرمایل یا الله اے د زمین و اسمان ربا عتیبه بدی جنت المعلا تروڑی دا د قریش مقبره وا یا رب العالمین دیکھ زمانی کپروتے دیکھ زمانی کپروتے دیکھ زما خاندان پروتے یا اللہ دا غصب خدایا
دلته مرا رسوا یا الله د دنیا په بل اسمکه باندې وګرځوا وای ناګهانا د عتبه بدن ابي لهب صادرونو کی تو کړه دی غواړي دا چوته په کسانو باندې راوچت کی وای اغز مره دوباره راغی اغز مره راغی او بالکل امبول وهله وای دا کسان ټول دا مړې نیولې دي خلق مړې پرې خودلو خلق یو خپل خالال ابي لهب اخوا ولار دي ډډې ته ولار دي اوس په بچي باندې سکي زمره راغې د خپې نه ونیولو خپې ورتا ټوټه ټوټه کړلا دې سره نور زمره نړال دا ابي لهب د زوی سرمنه وستلا ابي لهب ورته په ګټو ګټو باندې ګوري بچي ټوټه ټوټه شو اندا می پاتې نشو الله ورته قبرستان د زمرو خېټه وګرځولا ابي لهب را روان دی خلق ورته ویل تو ولنه تختیدل زمرونا وی والله ما ته پیغمبر بل ازار کړي دی زب په هغه بیماری باندې بیمارېګما او بچی ته زما دا خیره کړوا زمریض نه خړلما دا زمره رب العالمین زما بچی ته تیار کړو عزیزانو چاچ د محبوب زړه درد ولې دی الله رب العالمین د دنیا نه داسې ذلیل رسخت کړي دی ابي لهب باندې بیماری رااله داسې بیماری ور باندې رااله لاسونو باندې ننکې او لګېدلې ننکې به پرسېدله هغې نه به وینې اوزوې روانې وي ابي لهب به هغه وینې اوزوي خولې ته نیولې وي او هغه بیا خولې ته روانې وي د بدن لاندې هغه تاو به ور باندې قرارېدلو الله رب العالمین عثمان ابن عفان یو ځل راواړولو ابي لهب داسې لاسونه خولې ته نیولې دي او وینې اوزوي بدن باندې روانې دي صحیح سپوږمو کې تویږي صحیح په خوله کې تویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته راغی ورته وی فداک ابي و امي یا رسول الله کاکا دې په داسې بیماری مبتلا دی ورته وی اے عثمان دا ابي لهب وینه مردار ده خدای پاکي زمکه تن غورځي د بدن غذای ورته ګرځي اے عثمان کدا ابي لهب دنه بدن وګوره هغه د اور په شان ته خټ کیږي عزیزانو سوجوا وجداوا چې ابي لهب دشمن د رسول الله سوچ دشمن د پیغمبر وی دنیا کې بذلیل وی ابي جهل لوی ظالم دی لیکن خزای د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پسې بدرد نه وي قران کریم فرمای تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ابي لهب الله داغی زم بیان کو الله د خزی زم بیانای خزی ته ولی سزا ملاویږي په خزه باندې الله رب العالمین داسې بیماری راوستله په غاړه باندې هار پروته فتح الباری لیکلی دی غاړه باندې هار پروته غصې نه هار داسې ونیولو وای زب په پیغمبر باندې ځان ټول قربانو ما حتی دا هار پر عوالم دا به قربان کما او د پیغمبر باور باندې د سپکېدو کوششونه کوما الله فرمایي دغه هار په دې اور کما په غاړه به درواچوما بل روایت دا د فتح الباری وای دې ظالمي ازغیرا پشا کړیو زنګل نه ازغیرا وړل چاته تپوسو کړلو اے ام جمیل په دې باندې سکے وای دا ازغی علما او د پیغمبر په لار کې خروما پندې پګر کانی باندې کې خودلا دی ورته دمکې الله رب العالمین پرشتو ته وی پندې وګرځوي د کانی نه پن اغه طرف ته لاړو د دې ظالمي مریتا پړې راغې اگر د سرمنی پړې نری ته اړم شلو خپې وهلې الله په دغه ځای کې مردار کړلا فتح الباری لیکلی دی چې چا د پیغمبر د لورګانو آزار اغسته دی الله رب العالمین ام جمیل په عام میدان کې پړقته والے بدبوئی تین روانه وا گندگی تین روانه وا ام جمیل درې ورځې پرته وا چاو چتول نشوا تر دې پوری چې صاحب زوی راغې ځان سره دوه کسان راوستل او ماغي کانی لاندې ورتا کند او وستلا باغی کی ورواچولا لاندې دا راغللا
سغنی د بدن لاندې شولي سی ور باندې بروا چولې علماء لیکلي الله رب العالمین ثابت کړلا چې څوک زما جانان ته اغزي اچي زبته داغي بستر ګرځوما زبداغي بلستنه ګرځوما ام جمیل الله رب العالمین په اغزو کې راګې رکړلا عزیزانو ام جمیل اغه مردار طبیعت خزوا یو ځلی په لار را روانه وا رحمت للعالمین راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تیر شو ام جمیل د خلل لاري ټکړلې نبی علیہ السلام فرمایل یا رب العالمین خدای دغه خلو یا الله د جهنم په اور باندې ډکا ام جمیل درې ورځې بعد د خخیدو نه بعد په خوب کې ولیدلا ورته اے مورې ته خو په داسې تنور کې ولاړی ته خو داسې سوځېږي دا څه وجه ده هغې ورته ویل والله دا مې د جناب محمد رسول الله د اولاد بې ادبي کړې وه داسې لمبې راته سار کی او ما خام کی مازیګر کې او غرمه کې ورځ کې د ورځ په حساب باندې 15 ځلې ملاویږي ورته وایي اے مورې د دې نه سخت عذاب شته که نه وایي او بچوړیا یو د دې نه بل سخت عذاب دی وایي هغه سره وایي یو ځلې پیغمبر په لاره روانو ما د خولې نه لاړې ورپسې توکړلې هغه لاړې الله رب العالمین د هغې په وجه باندې خدای پاک ما یو داسې تنور ته وغورځوي چې هغه د جهنم د ټول اور نه ډېر بدتر او خراب اور دی الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دس دویاران بچان ویلی دلی چی بیو ورت خیرا او بل دعا کرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين 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 واجب القدر شيخنا وأستاذنا وأستاذ العلماء وأستاذ الحديث زمون دے جامعی زیب و زینت او دے جامعی تا دزړاو دماغ سرا جوړو محبانو عاشقانو در رحمت للعالمین په سیرت او صورت باندې مینو پتنګانو ستاسو په دې ورځ باندې ماول یرا مشکل ده نن با دومره مرګري زکه باران موسم داسې حالات خوستا سے دا غټا چې کومه مقصد د پاره تاسو راغلی کومه سودا د پاره
دغه ګټه او مزدوري مو الله د آخرت او د دنیا د خوشحالۍ ذریعه او وسیله وګرځوه. محترمو، زمونږ استاد یو معلومه موضوع ده چې هغه موضوع د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم ده. دا دنه سپیکر کار نه کوي. دلته کې دا کېږي داسې دا مړه بیا دا لاندې ما دلته دا قرار ان شاء الله اسانه شي. مړی کې دونه زور نشته. نو تاسو ته معلومه ده چې زمونږ موضوع هغه د امام الانبیاء تاجدار حرم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د اولاد مبارکه بیان روان دی او په هغه سلسله کې مونږه د حضور پاک د مشر لور مبارکی بیان په مخ کې جمعه باندې ودرولو ان شاء الله. یو مرګري سعودینا د حضور پاک د روضې په څنګ کې ولاړو پرون نابل ورځ هغه زینا موبایل کړو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سیرت بیانونه ستاسه من اورو او مرګري ته ډېر خوان اخلي. ما یو خبره ذهن تراغلا چې الله د هغه مرګرو د کوم مرګرو په وجه باندې چې زمون بیان د رحمت للعالمین کوسو کې زمون پښتانرونه اوري الله د هغه خلق جون کې او د هغوی په عزت کې الله نور زیادتم نصیب کې. آمین. یو خبره بل دا وکړه چې دا دور ذکیږي ستاسو دی بیانونو سره تصاویر راځي ستاسو څه شي کولاو شوی سنومي به ما ته خو نامه نه راځي انګلیش نامه د سبلاوه و چې تاسو دا کولاو کړه مرزه خو په دې نه پوهېږم. نورونو دنیا کې هر قسم خلق وي مخالفم وي او موافقم وي. نو کم خلق مخالفت په وجه باندې زمونږه تبادی شیان منسوب کوي مونږ بنې کړي نو خو کار نه دی. خدای به تینا ناراضه شي دا کار دی نه کوي. مونږ خو سادهګان خلق یو. قسم دی زه د خپل موبایل په ګړۍ راوستم نه پوهېږم چې دې کې د ګړۍ ټیم برابر کم. الله ګواه دی زما یو وراره دی زاغت وړاندې کوم دی کې د ګړۍ ټیم راته طالبانو ته باز ته پته لګي زه نشم راوستی په کې د ګړۍ ټیم. نو بیا په دې دومره او مالا پښتو سم نه راځي نو په هغې کې هوټل دا انګلیش معاملې دي په دې خو زاړو پوهېږم نه. نورونو بعضې مرګري هغوی د خلوص د محبت اظهار کړی. بعضې خلک هغې کې نور شیان ورکوي بیا ما ته منسوب کوي نو دا ښه کار نه دی. هغه راته موبایل کړی وایي زه د جانان روضې ته مخامخ ناست یم او دا دې جمعه کې اعلان وکړه چې داسې خلک نه کوي په دې باندې الله هم ناراضه کېږي او یو سړی او کار نه یې کړی ته ورته نسبت کوې نو بده خبره ده. الزام په چا باندې لګول نه په کار. نو بعضې شیان خلق زما په نوم باندې شایع کوي داسې غلط دي. زما بیانونه دي صرف بس که څوک یې شایع کوي الله دې هغوی له جزای خیر ورکړي. کم خلق چې هغې کې نور څه درنه کوي د ځان نه نو هغه د هغې خلقو به خپل اجتهاد او خپله غلطي ده. نو ورونو زمونږه چې کوم مرګري دي هغوی دا کار د دې دپاره کوي چې الله رب العالمین ته مخلوق ته خیر ورسیږي د الله دا دین په دغې ذریعه باندې مونږه. نو بعضې خلق زمونږ د بدنامولو دپاره پکې دا نور شیونه را دننه نه کړل خو زه انشاءالله نور په ګوته نه پټېږي او خاطرت ټول عمر لګیا وي نور نشته خو نور وي چې سوړه کې پروت یې هغه سې ځان سره پسخېږي را پسخېږي وایي نه ټوله دنیا توره تیاره ده رڼا پکې نه وي نو دا د هغه خپل اجتهاد دی. انشاءالله زمونږ مقصد دا دی چې دنیا ته به د خپل وس مطابق په دغې ذریعه باندې خپل بیانونه رسو د حضور پاک سیرت پر رسو. یو سړی کتاب نشي لیدلی لنډو کې به د حضور پاک د هغې د ژوند یو عالم خبر راوړی چې حضور علیه السلام
په دې وخت کې داغي زندگی داغي معمول مبارک سو داغي د لور مبارک زندگی څنګه وا داغي د بیبيانو سره ژوند څنګه نو بس ان شاء الله په اسانه باندې بصیرت باندې پويږي نو زمونږ مقصد دا دیرونو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سیرت طیبه مبارکه د هر چا کور کور ته ورسیږي نو عزتمندو دا ستاسو یو لوی خوش قسمتی ده چې زمونږ په دې مدرسه کې اختلافي مسائل نه چړل کیږي او څه خیر هم پکې نشته زمونږ مقصد د دې منبر نه د رحمت للعالمین هغه دعوت الی الله د کوم د پاره چې حضور علیه الصلاۃ والسلام را لېږلو او د بیمارانو د علاج د پاره او دارنګ د مرورو زړونو د پخلا کولو د پاره الله کوم محبوب را لېږلو نن کوشش دا کوو چې داغي محبوب صحیح ترجمانی وکړو داغي صحیح د سیرت بیان خلق ته ورسو نو معزز درخواست به مداوی چې کوشش به تاسو کوي که بعضی خلق په دې شیانو کې غلطۍ نه کوي تاسو اصلاح کوي ان شاء الله نور زمونږ مقصد ما تاسو ته وړاندې ویل چې زه په دې شیانو نه پوهیږم کم مرګري چې زمونږ د بیانونو اشاعت کوي الله دې دا غوي په ژوند کې سره د ستاسو خیر او برکت واچي او کم خلق چې غوي د مخالفت په وجه باندې موږ ته غلط شیان منسوب کوي الله دې ورته هدایت نصیب کړي ورونو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مشر لور مبارک پسې داغه بل لوروا داغه نامه رقیہ رضی الله تعالی عنها دا بی رقیہ دا د نبی علیہ الصلاۃ والسلام دویم لور مبارک د مشره دا د کلثوم او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه مشره ده ورونو دا د نبی علیہ الصلاۃ والسلام د نبوت د ملاویدونه سو میشته وړاندې زینب رضی الله تعالی عنها ته الله رب العالمین او داغي خويند مبارکه ته الله جل جلاله ډېر خسته صورت او سیرت الله ورکړو اولی بنو مور بیبي په کوم شان باندې موصوفه ده او پلار مبارک چې د تمام انبیاء امام دی هغه ته الله څومره شان ورکړي نسب څومره دروند دی نو دا ډیره حسینه او با اخلاقه او ډیره دینداره او ډیره د ډیرو صفاتو مالکه وا دا بی رقیہ رضی الله تعالی عنها یو ځلې د کور نه اوتله بهر الته د خپل ترور کورو هغې ته روانه وه نو د ستر مسله دا په مدینه منوره کې نازله شوې ده د عربو زنانه به ګرځېدلې خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د لورګانو مبارکو او د بیبیانو مبارکو الله رب العالمین فطرت داسې پیدا کړو چې هغوی به د نورو زنانو په شانتې بهر نه ګرځېدلې سره د دې چې د ستر حکم لا نه راغلی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها دا روانه وه او د خپل هلاک کور ته تلله د هغې خور د بیبي خدیجة الکبرا کره حالا بنت خویلد د هغې کور ته روانه وه عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پلار د خوانه په قصا کې چې کوم دی بیا نیکه سره شریک دی او د مور د خوانه دا بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په نیکه عبدالمطلب صاحب کې شریک دی د دې د مور د عثمان رضی الله تعالی عنه دا غي مور چوا هغه د حکیم بن حرب لوروا او حرب دا د حضرت عبدالمطلب صاحب زوی نو حرب او عبد الله صاحب ورونو نو دا د نبی علیہ الصلوۃ حکیم بن عبدالمطلب حکیم او عبد الله صاحب ورونو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترلو د عثمان صاحب مور نو دوی سره بتلل راتلل نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د اسلام دروړو نه وړاندې الله سره عجیب صفات ورکړو دا عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک دې شیز روان کړو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته وړلو چې دې دوران کې رقیہ رضی الله تعالی عنها هغه مبارکه بهر را اوتله د اولی دلا فورا عثمان ابن عفان مخ غر طرف ته واړولو او ځانې داسې کوچ ما څه لیدلي نه دي راغې او د دې یو ترور ده
د پلار د خوانه هغه ته ویل چې ترورې زه رشته کول غواړم مال د رشتې غم وکړي هغه ورته ویل ډیره ښه ده زما وروره ته به رشته کې چې تا رشتې د غاړه کېښودله موږ به تا ته د رشتې غم کوو وایي ښه ډیره ښه ده خو زما یو ځای دی او هغه مې په درک کې دی ما ته به هلته رشته کوئ عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه مبارک هغه دا خبره وکړه چې او ما ته وښیه وایي نه بس زه به مخکې چا سره مشوره کوم نو بیا به تاسې ته وایم وایي ډېره ښه ده نبی علیه الصلاة والسلام د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره دا د ډېر وخت نه ملګری را روان نو عثمان ابن عفان ویل چې ما ویل چې یاره دا کار به زما د دې ابوبکر صدیق د برکته کېږي نو دې ته مې طعام برابر کو روټۍ مې ورته برابر کړه اکرام مې ورته وکړو دې مې راوغوښتو ما ورته وفرمایل ای عثمان ابن عفان تا موږ د څه دپاره راغوښتلي وو ما ته وفرمایل ای ابابکر صدیقه زما یو مقصد دی د هغې مقصد دپاره ما تاسې راغوښتي یئ څه مقصد دی دی ای عثمان ابن عفان مقصد مې دا دی چې تا سره زما یو پټه خبره ده ما ته ټیم راکا ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ټیم ورکړلو ورته ویل ډېره ښه ده سزا پوری داسې وړاندې لاړل عثمان ابن عفان سترګو مبارکو باندې اوښکې راغلې یو خوا بل خوا ګوري سیدنا ابابکر صدیق ته پوګه مبارک باندې لاس واچولو ورته وی د قحافه زویا زما په خوله یو خبره ده دې خولې ته راشي واپس لاړ شي جرأت کولی نشما ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته الله ډېر لوی شان ورکړی ورته وی ای عثمان ابن عفان معلومیږي دا چې رشتې ته دې زړه شوی رشته کول غواړي هغې ورته وفرمایل والله ای زما د ترور زویا د مینې نه ورته دا الفاظ ویل ای زما د ترور زویا رشته کول غواړم خو داسې ځای کې رشته کول غواړم چې کوم ځای کې زما زړه غواړي هغې ورته وفرمایل زه پوهېږم ستا په زړه کې رشته غالبا د جناب محمد رسول الله د لور مبارک سره ده عثمان ابن عفان ملاس ونیولو او سینې ته رانږدې کو راته وفرمایل ای ابابکره زما دې په رب د کعبې قسم وي چې زما د زړه همدغه فیصله ده ما ورته ویلي انتظار کوه زه به رحمتا للعالمین ته درخواست پیش کما ما ته وی ای ابابکر صدیقه درخواست میں داد ننم پیش کوا سبائم پیش کوا بل سبائم پیش کوا لسر زباد زمادہ درخواست نبی علیہ السلام تا پیش کا خوگر یاد ساتا ککلی درت انکار اکڑلو نو ما باندے سوگ مخبروا ز دنیا کی بل رشتہ کول نغوارما عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لار ابابکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دریو رضی بعد میں در رحمت للعالمین پکور یو قجور دا آغی قجور لاندی ابو طالب سے سر عبدالعزا ناستے عبدالعزا دا بی لہب ناموا دا عبداللہ سے برور دے
ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راغ سلام عرض کو واپس لاړو. دا د دوی د کور مشران دي دعا ابو طالب صاحب دے او ابي لهب دے او رحمتا للعالمین دے. نو دوی درې واړه خپلو کې بس خبرې کوي. دی واپس روانې دلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته کینا ابا بکر ولې دي او ورته وینا زما سکار دے بیا واپس راځم او بیا به ملاقات وکړو. وی ډیره ښه ده وی ډیره ښه ده خوښه مې ده که کار دی نه وي خو دلته موږ سره د کارونو کېنه مشوره کې به شریک شي. هغې ویل نه بس زه بیا راځم. ابابکر صدیق رضی الله عنه راغی چې راغی واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو طالب او دا غرور عبد العزى ابي لهب دا دواړه کېناستل. ابو طالب صاحب ته ابي لهب وی اے زما رورا زما یو درخواست دی. وی څه درخواست دی؟ وی درخواست می دا دی چې د محمد ابن عبد الله لورګانی مبارکانی پیغلی دی. زدا نغواړم چې هاشمی خاندان ته بل څوک راځي زما پیغام د نکاحونو د زامنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسوا. ابو طالب صاحب ورته فرمایي ډیره ښه ده اے زما رور ستا په خبرو کې تیزوالی دی ته ډېرې تیزې خبرې کوې ستا اواز خاموش نه دی اواز دې خاموش ساته. خو چې کوم انسان بې ادب وي د هغې خوله کې او غوښه کې دا شی انغښتلی. ابي لهب ورته وي نو دا څه دی خو زما وراره دی دا خو هغه ماشوم چې دا کله پیدا شو ما په دې باندې صوبې او وینځه ازاده کړله. څه چل دی چې ما څه خبرې تیزې کړې دي. ابو طالب صاحب ورته وي همدا خبره ده څه دې چې کړې هغه درنه هېر که دوباره چې راځي په ادب راځه. زما ډېر نیزبین وراره دی زما وراره په تیز اواز باندې خفه کېږي. تیزې خبرې مه کوه چې بیا راځي بس ته لاړ شه زه به ورسره خبره وکړم. نبي علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته ابو طالب صاحب وایي چې وراره دا تره دې راغلی عبد العزى بن عبد المطلب دې راغلی او ستا سر رشته کول غواړي ستا د رقیه او د کلثوم دواړو دپاره غوښتنه کړې ده ستا څنګه خوښه ده؟ او ورته وایي کاکا ډېره ښه ده دا خو زما تره دی نبوت لا میلاو نه دی پیغمبري لا نه ده میلاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته به بیا د واده نه بعد نبوت میلاویږي. وایي ډېره ښه ده خو زه به م لاړ شم د زینب د مور سره به مشوره وکړم د رقیه او د کلثوم د مور سره به مشوره وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې لاړو چې وی قتل نو د حضور علیہ السلام د بیبي سره ام جمیل ناسته وه. ام جمیل د ابي لهب ښځه وه او د ابو سفیان صاحب خور وه د حرب لور وه. دا ام جمیل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدله نو واپس په مبارکه شاته کړه او په دې مجلس ورنه راغی. بی بی خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ما خام ورته فرمائی ورته وی اے دا اللہ محبوبا تا اولیدل ما سر ام جمیل ناستوا دا عبدالعزى تبرا سر ناستو ستا چاچی وا. وی آو وی مانا تپوس نکے دا سنگ راغلے وا. حضور پاک و تو فرمائل صد پارچ ام جمیل راغلے وا د دې د پار عبدالعزى زما کاکا ته جواب کړی دی. زه پوهیم چې دا د کوم مقصد د پار راغلی ده خو ای زما ټبره کله چې زینب باندې جرګې وي نو ستا په خوښه باندې مشوره ما کړې وه ما فیصله وکړه اوس د ستا خوښه ده په دې دوو لورګانو کې
نبی علیہ السلام تے او فرمائل زما خو خدستا خو خدا وی ډیر خدا د عبد العزا دو زامن د دې د پارا پیغام را لېږلی دی زبا می کاکا ته ووایم چې راشي د دواړو لورګانو نکاح به د زامنو سره وتړما ابو طالب صاحب ته وی ورور ته دې وایه چې راشه من هغې نکاح ته تیار عبد العزا راغی ابو طالب صاحب راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو لورګانو نکاح وشولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرا مازیگر کی امام الانبیاء یوزے شلو ورتوی اے زما مرگریا اے زما مرگریا ما خو یو کار وکړلو ورتوی ډیر خدا کم کار باندې چې تا فیصله کړی دا زم ور باندې خوشاله ما حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تے او فرمائل عثمان ابن عفان ما تدی پیغام را کړو چې تاسو ورسوم خو هغه دومره د لوی طبیعت خاوند ما ته ویل انتظار کوا لسر زباد ورته خبر یاد کا سردار کونین لا سونه برکړل اے د کعبه ربا اے د ابراہیم او اسماعیل ربا اے د زمین او اسمان ربا اے اللہ دو عثمانی ذنورین پجون کی اللہ مال کی اللہ اولاد کی اللہ خیر و برکت آچوی خدایا عثمان زمان حیا کردا اے اللہ دو عثمان خدایا زمان درخواست داد چې په تمام مخلوق کی یا الله د حیا نه ډک انسان په ځمکه باندې وګرځوا دې دومره حیا وکړه خدایا ته ارمان پورا کا عثمان ابن عفان رضی الله عنه تا ته وینا کړو او خدای قید لګولو چې لس ورځې نه به وته وړاندې نه وي په درېمه ورځ باندې نکاح وشوه ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک عثمان ابن عفان په سفر باندې دا سره روان کو لری بوتللو بیا ورته وی چې یا عثمان ابن عفان کما خبره چې تا کړې وا ما خو تا لس ورځې ټیم دی را کړو خدایي نکاحونه خو بیګا شوي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د درګانو نکاحونه شوي د عتبه او عتیبه سره د دواړو سره نکاح شوی دا اوس دې څرنګه خوښه ده هغه ویل باس الخير ما وقع سچ واقع شي باغې کې خیر وي زه الله رب العالمین نه ما داسې وعده کړی دا چې بل نه وي چې رقیه نه ده کلثوم نه ده زم بل خزانه کوم بس وی دي اراده یې داسې وکړله او زه الله رب العالمین دی ابو بکر ستا د ژوند ټول ارمانونه پوره کړي زه تا نه ډېر خوشحاله شوم چې تا دا خبره وکړه بس دې لاړو او فورا کور ته د دې ترور وه د پلار د خوانه هغې ته وفرمایل چې زما چې کومه رشته غوښتل هغه رشته لاړه بل طرف ته او په خوله باندې بالاس دی چاته به نه وی وایي هغه دا د علم نجوم کار کړی ورته ویلې عثمانه زما چې کومه تجربه ده والله زما دې د کعبې پر رب قسم وي چې دغه رقیه به خدای ستا نکاح کې راولي خو پته لګي نه چې کله به زما په علم نجوم کې چې کومه فیصله ده او زه کوم څومره سوچ کوم خو یو خبره درته کوم ګورئ د دې دا به پیغمبر جوړیږي دې له به الله قرآن را لیږي دا به د تمامو انبیاو ایمان جوړیږي دې نه به د مکې والا خلق بیزاره کیږي مکې والا به دا په کاڼو ولي او اے عثمانه اے بچوړیا واوره زما خبره چې کله خلق د دې مخالف شي نو ته د موافق شه په د ایمان راوړه او د دې په مخالفینو کې مشرک کېږه هغه ورته وایي ولې دې به خپل زمونږ دین پرېږدي دا به بل دین ته ځي وایي نه دې به صحیح دین راوړي دا ټول دینونه به په هغې باندې منسوخ شي ای بچوړیا که وخت د دین د ده راغې ته به یې ملګري کې ګورې او ته به د دې مخالفتو کې نه ودرېږې د ده مخالفانو کې به نه ودرېږې دا به د ستا دپاره خیرخوا وي ته به ده دپاره خیرخوا وي دلته دا خبره ودرېدله د عتبه او د عتیبه واده وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ودونه ورکړل دواړه د خپل تره کور ته لاړې ام جمیل
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لورګانو سره مینا او محبت پسې باندې بغض شروع کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د لورګانو کله کله راتلی ورته ویل به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تحمل او د صبر خبرې کولې. دا مونږ ته بل سنت خي چې لور دی واده شو د ټولي خبرې خیر دی لور سره مشرک وا امیش ورته په صبر تلقین ورکوا ورته صبر کوا پتا د خاوند حق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته خیر دی لورګانو ام جمیل پرې دی خاوندان خو تای سره خدي زما تر در سره خدي کال بعد لا تیر شوه نه چې نبوت ملاو شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خبره نه کوم نبوت ملاو شو مکه مکرمه کې اعلان د نبوت کو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ رب العالمین آیات راولے گلو وانذر عشیرتک الاقربین اے زما محبوبا ویروا زمانہ نزدی خپلوان دی نزدی رشتہ دار دی مان ویروا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مروہ بانے ادری دلو آواز کے اے قریش اے ہاشمی خاندانا اے زما ورنو زما یو درخواست تاسو ټول را نږدې شئ. وای د چا आवाज د چا په ذریعہ چې رسیږي هغوی دي دا پیغام ورسوي. زه د رب العالمین د خوانه پیغمبر راغلی ما ته رب العالمین وای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے زما محبوب پاسا اے زما محبوب پاسا زما آیتونه ورسوا ما ته رب العالمین پیغام را کړی دی. زه د الله رب العالمین د خوانه پیغمبر ما وې تمام خلق ناستو چا داسې مخواړولو چا داسې مخواړولو خو چا جرأت نه کولو چې جواب ورکی. عبدالعزا ابی لہب ظالم را پاسیدلو سرداری کونین ته فرمایل خدای دی تا هلاکی تا مونږ داسې خبره تراجم کړیو. سرداری کونین تا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه ورته فرمایل اے د الله رب العالمین محبوبا دا بی لہب ته د خدای پاک غصہ او قهر په جلال کې راغې رحمت للعالمین فرمایل اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. یا اللہ دے قوم ته ہدایت کا خدای دا قوم پویږي نا. وې دسې دویاران بچان ویلی دلی چې بیو ورته دعا او بل خیرا کړه. ابی لہب ورته خیرا کوي او رحمت للعالمین ورته دعا کوي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں یو خواب الخوا اولیدل سخلق دا سلالل ستینا دا سلالل ستینا دا سران شلو. ابی لہب ظالم کانی تلاش کړلو کانے راواغستلو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں رحمت للعالمین ترا منڈکڑلا. امام الانبیاء نے لا سنتا اکڑل د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک اخواتا اکڑلو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نمے ابوبکر صدیق لا سنتا اکڑی دی. ابی لہب د شاہ د خوانه گزار اکڑلو دیر غصہ کے دے د امام الانبیاء د غلام شاہ لگی دلا. ابوبکر صدیق آواز اکڑو یا اللہ. سردار کونین مبارک و تو فرمائل اے زما ابوبکر یارا غالباً گزار در باندې ظالم اکڑلو ستا بدن مبارک باندې زما په وجه کاڼې ولګېدلو. حضور مبارک ته وی یا رسول الله زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی کمال دومره درد محسوس شوی دی و محبوب زر زر زان
پام کو چې پتا باندې گزارون کی دا ظالم خو ډیر بوزدل انسان دی تشاب وړاندې ځا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روان کړي دي ابي لهب د خلین زګون روان دي او ظالم خیرا کوي مخکلاړو کورتا ام جمیل ورته راغللا دروازې ته خلور ته پاک کړلا ورته وی سردار د قریش ولی غسراغلی ولی په قهر او غسینی ولی ورته ویل اے ام جمیلا تا ته پته صدا محمد بن عبداللہ را تا غسرا وستلا دینی پر خود لائے خپل دین نبی دین شوئے دے ماتے غسرا وستلا چکل دا خبر اکڑلا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو کوٹے نرا اوتلا ورتوئے اے بابا جانا اے زما بابا جانا ولی سوجدا زما پلار در تسویلی دی چت دمرا کے کنزل او خیرا کے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اور ترانے زیشوا ورتوی زما پلار چا سر بد خوی ندکڑی زما خدا سے پلار دے چی سوگ ورطا کنزل کی آغا ورطا دعا کئی او تا زما پلار پا بدو باندی دے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ را روان دا ام جمیل ورطا لاسی خطوطا یوڑلا کمسین شاتا انی ولا دیکے ورطا ورکڑا ورطا وی زما خاونتا نیزدیکی گما او دخلین دا الفاظ لارل ورطا وی تا دیرس پیری نعوذ باللہ من ذالک دس پیر خاندان نمارا ہوستی رکی آسمان تا گوری اے رب کریما ز خود داسی ذات لریما چی د چاد برکت یا اللہ تازمک و اسمان پیدا کرے دے ز خود اغی چا لریما زمکا باندے اگر زولا ابی لہب ظالم ورطراغے لغت ورطورکڑلا سولت پملا باندی اوہلا کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ راغللا ورتوی اے ظالمانو زما دی خور کم گناہ کڑے دا ورتوی نن بعد با سار او ما خام تاسی تا سزا درکو یا بتا سے دا پیغمبر دی دین نا انکار کوئی اے زما عزیزانو اسلام را تراغ خدایا نمولور ور باندی گزار خوڑلے دے نور باندی من گزار خوڑلے دے نمور باندی مور گزار خوڑلے دے نمور باندی پلار گزار خوڑلے دے اللہ نرا تلور راغلے دا کورتا نرا تا دلور شکایت راغلے چی خاون می خودے نمانی تا نمانی لیکن دا سے شکایت منگتا راغلے ندے سرد دی بیا منگنا دا نبی علیہ السلام سنت پاتی کی گی افسوس ندے صد افسوس نبی علیہ السلام مبارک تا خبر راغے ورتوائی چستا لرگان مبارکان اوہلے شوی کور کے نبی علیہ السلام داغی بی بی خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ خوروا حالانا موا دا زینب خواخوا غیر او غفتا ورتوی اید خدیجت الکبرا خوری تملا رشا ام ایمن امزان سربوزا او زمال ارگان زان سر راولی کاکا تمی او آیا کما منی کمی نمنی خمات الارگان را پریدا زمال ارگان موخا ام ایمن راغللا چویلی دل دا عبدالعزا دخلین زگون روان دی ابی لہب تے اویل ورطوی ایرورا دا خدا سنیز بینی جنکیوی دیتا خوب عمر باندی پلار تیز خبر کڑی ندا دی خود پلار دو حکم نہ بغیر بہر وطلی ندی خیل کو دوی سرا دم ربی رحمی وربان دی مکوا ام ایمن تویل آرشان محمد بن عبداللہ تو آیا چیا دی دن پریدا دا پلارونی که دن تراشا
او یا بدی لرګانی شپه ورځ را زړندو ما ایمن رضی الله تعالی عنها فزید دی چې ځان سرا د رحمت للعالمین لرګانی بوزي کلثوم ورته راغللا ورته وی اے اما جان وورا پام کوا زما پلار ته دا خبره مکوا چې ستا لورګانې به دا زرا زوړندی زما بابا مخه پکوا زما مور مخه پکوا په منګ باندې چې سرازي رب العالمین دی بدلی راکی جمیل باندې د شپې تبراغ للا ټول بدن لړزیدلو ابي لهب ورته وی ام جمیلا تابانه خود درد راغی ډېر پریشان ای دا سوجدا ام جمیل ورته وی ما چې په کوم لاسونو باندې د رحمت للعالمین لور ګرځولې دا په هغه لاس کې زما درد راغلی دی زما هغه درد قراریږي نه دی ورپسې راغی ورته وی اے رقیه راشه بچی ستا په مخواخې باندې تکلیف دی هغې باندې د مرحمت لاس راکاږه دی به تا باندې څو ګزار نه کوي رقیه رضی الله عنها راله خواخې وه ورته وی ولې چا چې کوم ځای دې خوږېږي وی لاس مې خوږېږي ټول بدن مې ورسره درد دی تبه مې ده او بالکل نه دننه لاس بړستن کې تاولی شم نه بار نیولی شم هغې ورته په لاس باندې لاس راخ کړو او ورته ویلې ځه خدای دې جوړه کا امین هغې چې کله بدن یې جوړ شو نو ام جمیل ورته وی چې ای زما زامنو د نن نه بعد زمونږ او د دې سره ژوند ګران دی فلهذا دا به اوس یا تاسې دا اخلی یا به ما اخلی هغې ورته ویلې ډېره ښه ده ابي لهب ویل نه لږ انتظار وکړه لږ انتظار وکړه دومره زر دا کار مه کوه هغې ورته ویلې نه دا چې هر وخت موږ وخو او بیا به زموږ په لاسونو باندې بیماری راځي بیا به دوی له موږ محتاج کېږو بس اخیری خبره دا ده دی به یا ما او تا اخلي یا به دا د پیغمبر لورګانې اخلي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک کور کې ناستو دی ظالم عتیبه کلثوم رضی الله تعالی عنها د لاسه ونیوله ورته وی ای کلثوم راځه په سیل دی بوزما عتبه راغی ورته وی په کوم سیل باندې چې ته د محمد ابن عبدالله لور بوزي په هغې سیل باندې زم ښځه بوزما دواړه بیبیانې را روانې دي حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ته راغی عتیبه ورته وی اے محمد زستا هغه خدای نه منم کم خدای ته چې ته خدای وې کم خدای له ته سجده لګې هغې خدای له زما دادا کنزلي کنزلې وکړلې دي ظالم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مخ ته یې نه واړولو ام کلثوم رضی الله تعالی عنها او بی بی رقیه رضی الله تعالی عنها له دې کور کړله د سرداري کونین په کور کې پرېوتلي عتبه ورته درې کاڼي راواغستله ورته وی دا خپل لورګانې دې سنبال کا بی بی رقیه ورته وی اے بابا جان من التا گناہ نه ده کړی من چا سره زبانداری کړی نه ده چې ستا په جامه باندې داغ ولګي من داسې کار کله کړی نه دی عتیبه ورته وی وورا زه به هغه کار کومه چې ته ور باندې خفه کېږي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونه بره کړل و یا رب العالمین یا الله په عتیبه باندې یا الله د سپو نه اوس په حواله کا یا رب العالمین یا الله تی په سپو باندې مات کا عتیبه روان شو ابي لهب چې تپوس کوي ورته وی اے بچوړیا صحیح درته ویل وی بابا جان من ورته لورګانې ور پرېښودلې من ورته د هغې خدای له کنځلې وکړلې
و بابا جانا خداغي د خلینه خبر را وتله څه خبره وا وی هغه داسې ویل چې خدای در باندې یو سپونه سپه علاوه اواله کی چې خوري ماتم کی ابي لهب ورته ویلی باس اوس به خامخا خوري اوس به نه پریدي او خبره دا د بچي غره خیال کوا امام ابن ماجه رحمت الله علیه هغه حدیث راوړي د شام په سفر باندې دوی روان شو لوی قافله ورسره وا ابي لهب ورته وای او قافله والاو زما بچی باندې به خیال کوي زه بوډایم کمزورم او په دې باندې به خیال کوي ګوره الله پاک په ابي لهب د بیماری نه وړاندې خدای دا غم را وستلو بلار په بچی ډیر خپکیږي نو الله په بچی اوس دردای چې تا زما محبوب دردوله اوس په دې دردوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خیرا کړي وا ابي لهب زوی روان کړي چې کله یو ځای ته ورسېدل کنز العمال لیکلی وای دې ځکه دوی چې پړاو واچول یو راهب راغی عیسوي عالم دې د انجیل هغه راغی ورته وای اے د قریش سرداران تا خو قافله په داسې ځای کې واچولا دلته ازمری دي شرمخان دي مرګرو ته ویلي اے مرګرو راځي چې قافله د دې ځای نه اوچته کو وړاندې بلان شو قافله روان کړلا یو ځای ته ورسېدل الته پړاو واچولو ابي لهب ورته وای اے زما د قوم نوجوانانو ټول سامانونه را جمع کړي زما بچي ور باندې حتیبه برسم لوي چار چاپیرتی ندري حلقي جوړي کړي زما د بچي نه د انسانانو قلاتا وکړي زما بچي درنا سشه نخوري ابي لهب خپل تدبیر وکړلو رب العالمین ته یو زمري سوال کړو یا رب العالمین سرداری کونین یو سفر کې لیدلو شام ته نبی علیہ السلام روانو هغه دور او زمانہ وا چې د دې زمري عمر وړو کېو دا هغه وخت کې لږ پیدا شوو دی په هغه دوران کې خپل مور پس روانو ناګهانه حضور علیہ السلام راغلو 12 کال عمر یا 14 کال عمر نبی علیہ السلام پلار تیر شوو دیز مری مور او د دیز مری نور زمریان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوړاند ادری دلیو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خوشبو راغلی وا زمری انسانان خوري لیکن د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا زمرو دیدار کولو زمرو لیدل کول دا زمره د دعا کړي و چې یا رب العالمین خدای ما باندې د حضور علیہ السلام دشمن را واړوا آمین اغه زمری دعا الله قبول کړي وا کله چې دا ابي لهب قافلې پړاوا چولو د غزمره د غار نه راوتلو را روان دي یو خوا بل خوا ګوري ډار کراغه چار چاپیر خلق پرات دي دی پمنډر راغه یو سړی سپګمی بین کړلې داغې نه لاړو بل کس باندې واوختلو داغې سپګمی بین کړلې داغې نه بات په بل باندې واوختلو داغې پوزه بین کړلا ټول باندې وګرځېدل او آغاز مره داریک دوته بس پګمو تلاړلو او ته به د مرین نیولې ده او ته بچغي وای تباشما هلاك شما تباشما هلاك شما ابي لهب ورتوي اے بچړیا خوب دې چغه موخه ورتوي اے بابا جانا زمرینی ولې ما پلار چې اولیدل زمره ورته یو ټک داسي ورکه بل ټک ورته داسي ورکه زمری په یو خپل خوا باندې وګرځولو خلق پرات دي خلق را پاسیدل ټول خلق انسانان یو خپل خوا منډه وي زمری چې دا مردار کړلو زمره ته نه روان دي ابي لهب ته خلق رالل ورته وي اے سردار د قریشو اے سردار د قریشو سر معامله در سره حکمونگا ورتوی اس خبر ندا دا ازار د جنابی محمد رسول الله دے وی دا ازار نچا بازار مندلے ندے رحمان بابا وی چی پچا کی دا غزب لند ورخخا خطا ندرمی گزار دا درویشانو رحمتا للعالمین ازار کرے دے رست خلق را علل ورتوی دا شامنا
عتیبہ مڑ روان دے. سردار کونین مبارک فرمائل یا اللہ اے زمین و اسمان ربا عتیبہ بدی جنت المعلا تروڑی داد قریش مقبروا یا رب العالمین دیکھ زمانی کپروتے دیکھ زمانی کپروتے دیکھ زمان خاندان پروتے یا اللہ دغس پہ خدایا دل تمرا رسوا یا اللہ دنیا پا بلسمک باندی اغرزوا وی ناگہانا دعوتے ببدنا ابی لہب سادرنو کی تو کڑے دے غواری دا چوتے بپا کسانو بانے راؤچت کی وی اغز مرے دوبارہ راگے آغز مرے راگے او بالکل انبولی وحلے وی دا کسان ٹول دا مڑے نیولے دے خلق مڑے پرے خودلو خلق یو خوابل خوالالل ابی لہب اخوا والار دے ڈڑی تو والار دے اس پا بچی باندی سکئی زمرے راگے دخپینے انہی والا خپے ورطا ٹوٹا ٹوٹا کللا دی سر نور زمرے نرال دا ابی لہب دزوی سرمنے ہوئی صلا ابی لہب ورطا پا گٹو گٹو باندی گوری بچے ٹوٹا ٹوٹا شو اندامی پاتے نشو اللہ ورطا قبرستان دزمرو خیٹو گرزولا ابی لہب را روان دے خلق ورطویل تو ولین تختیدل اسمرونا وی واللہ ما تا پیغمبر بل ازار کرے دے زب پا اغی بیماری باندی بیمارے گما او بچتے زما دا خیرہ کرے وا زمریزن خوڑلما دا زمرے رب العالمین زما بچتا تیار کرے ہو عزیزانو چاچ دا محبوب زر در دولے دے اللہ رب العالمین دا دنیا نا داسی زلیل رسخت کرے دے ابی لہب باندی بیماری رالا داسی بیماری ور باندے رالا لاسونو باندی ننکی او لگی دلے ننکی با پرسے دلا اغین باوین اوزوی روانی وی ابی لہب باغوین اوزوی خلیتنی ولیوی او اغا بے خلیت روانی وی دا بدن لاندی اغا تاو بے ور باندی قرارے دلو اللہ رب العالمین عثمان ابن عفان یوزل روانولو ابی لہب داسی لاسون خلیتنی ولی دی او وینی اوزوی بدن باندی روانی دی سیس پہ اگنو کی توئی گی سی پخل کی توئی گی نبی علیہ السلام تراغے ورطوی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کاکا دی پداسی بیماری مبتلا دے ورطوی اے عثمانا دا بی لہب وین مردار دا خدای پاکی زمکی تن غرزی دا بدن غذائی ورطا گرزی اے عثمانا کدا بی لہب دنن بدن اگورے اگد اور پشانتی خود کی گی عزیزانو سو جوا وجداوا چا بی لہب دشمن دا رسول اللہ سوچ دشمن دا پیغمبر وی دنیا کی بزری لوی ابی جہل لوی ظالم دے لیکن خزائی دا پیغمبر علیہ السلام پسی بدرد نوے قرآن کریم فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد ابی لہب اللہ داغی زم بیان کو اللہ دا خزی زم بیانی خزی تولی سزا ملاوی گی پا خزا باندی اللہ رب العالمین داسی بیماری راوستلا پا غاڑا باندی ہار پروتے فتح الباری لکلی دی غاڑا باندی ہار پروتے غسین ہار داسی انیولو وی زبا پیغمبر باندے زان ٹول قربانو ما حتی دا ہار پر عوالم دا با قربان کما او دا پیغمبر باور باندی دس پکی دو کوششو نکو ما اللہ فرمائی دغا ہار پا دی اور کما پا غاڑا بے درواچو ما بل روایت دا دے فتح الباری وی دی ظالمی ازغیرہ پشا کریو زنگل نے ازغیرہ اوڑل چاہتی تپو سکڑلو اے ام جمیل پدے باندی سکے وی دا ازغی اوڑما او دا پیغمبر پلا رکے خوروما پنڈی پگرکانی باندی کی خودلا دی ورطا دمکی اللہ رب العالمین پرشتو توی پنڈی اگرزوی دا کانی نے پن آگی طرف تلاڑو دا دی ظالمی مریتا پڑے راگے اگر دا سرمنی پڑے مریت اڑم شلو خپے وحلے اللہ پا دغیزے کی مردار کڑلا
فتح الباری لیکلی دی چې چا د پیغمبر د لورګانو آزار اغسته دی الله رب العالمین ام جمیل په عام میدان کې پړقته والے بدبوئی تی نه روانه وا گندگی تی نه روانه وا ام جمیل درې ورځې پرته وا چا اوچتول نشوا تر دې پوری چې زوی راغې ځان سره دوه کسان راوستل او ماغي کانی لاندې ورتا کند او وستلا باغی کی ورواچولا لاندې دا راغللا سغنی د بدن لاندې شلی سی ور باندې برواچولې علماء لیکلی الله رب العالمین ثابت کړلا چې څوک زما جانان ته اغزی اچي زبته داغي بستر ګرځوما زبداغي بلستنه ګرځوما ام جمیل الله رب العالمین په اغزو کې راګې رکړلا عزیزانو ام جمیل اغه مردار طبیعت خزوا یو ځلی پلار را روانه وا رحمت للعالمین راغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تیر شو ام جمیل د خلین لاري ټکړلې نبی علیہ السلام فرمایل یا رب العالمین خدای دغه خلو یا الله د جهنم په اور باندې ډکا ام جمیل درې ورځې بعد د خخیدو نه بعد په خوب کې ولیدلا ورته اے مورې ته خو په داسې تنور کې ولاړی ته خو داسې سوځېږي دا څه وجه ده هغې ورته ویل والله دا مې د جناب محمد رسول الله د اولاد بې ادبي کړې وه داسې لمبه رات سار کی او ما خام کی مازیګر کې او غرمه کې ورځ کې د ورځ په حساب باندې 15 ځلې ملاویږي ورته وی اے مورې د دې نه سخت عذاب شته کنه وی او بچړیا یو د دې نه بل سخت عذاب دی وی هغه سره وی یو ځل پیغمبر په لار روانو ما د خلین لارې ورپسې ټکړلې هغه لارې الله رب العالمین د هغې په وجه باندې خدای پاک ما یو داسې تنور ته وغورځوي چې هغه د جهنم د ټول اور نه ډېر بدتر او خراب اور دی عزیزانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ذره ذره سنت لحاظ به ساتو به که نه عزیزانو مدارس مساجد د دې ټولو نسبت چا سره دی الله او جناب محمد رسول الله سره دی یو چا دا خبره کړې وه چې مولوي صاحب چې دا مدرسه د رحمت للعالمین مدرسه ده دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدرسه ده او دا د جنت کچا په دې کې حصه واغسته نو جنت ته به ځي زما څه کار دی زه څه شی ما دا خو مې رحمت للعالمین ویلي من بنا لله مسجدن حدیث کې راځي چا چې بنیاد د جمعات کې خودو چا چې بنیاد د یو خیر کار کې خودو جنت کې ورته الله محل ورکي مکان به ورکي دا خو د نبی علیہ السلام خبره ده دا مدرسه زموږ سکول ده که مدرسه ده ټول جواب راکړي څه شی دی مدرسه او د دې نامه څه ده جامعه محمدیه جامعه محمدیه دا د حضور علیہ السلام مدرسه ده الحمدلله په دې فخر کوو لیکن سارنا حضرت شیخ صاحب د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث درس کوي ان شاء الله داسې وخت به راشي چې دا ارمان به الله زمونږ پوره کړي بیا به ان شاء الله ستاسو د مدرسې بچیان به د حقانی په ځای باندې دوره دلته کوي ان شاء الله دا وخت را روان دی الله کریم څومره مرګري په بار ملک دلته د جامعې سره څه قسمه تعاون کوي مالی وي بدني وي الله د ټولو په ژوند کې خیر او برکت واچي الله غي مسافرو ته د خوشحالي ژوند ور نصیب کړي الله کریمه سوچ موږ بدنامي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الله ته ورته هدایت نصیب کړي الہ العالمین موږ د هر مخلوق د شر نه اوساتي الله ستاسو د غضب نه مو اوساتي الله د بیمارونو مو اوساتي الله د جیل او حکومتونو تانو اسپیټالونو موساته الله کریم د حیا د عزت د تقوا جون را نصیب کی الله زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول